السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په نوې ویډیو کې به قدرمنو زه تاسو سره وښیم د موبایل لپاره ډېر یو ښایسته او ډېر د فایدې اپلیکیشن. په دغه اپلیکیشن کې قدرمنو تاسو نه به موبایل چېرته هم بیا نه روکېږي. سمپل کله هم چې تاسو چېرته نوی موبایل واخلئ یا کوم موبایل چې اوس تاسو استعمالوئ دغه موبایل شو. ټیک ده، تاسو به هغې ته دغه اپلیکیشن استعمال کوئ، مطلب یو ټریکر دی. صحیح ده. او دغه ټریکر چې کله تاسو انسټال کوئ، په دغه کې چې کوم موبایل نمبر کوم ورکوئ او پاسورډ ورکوئ، دا به تاسو ځان سره یاد ساتئ. ان کیس که چېرته ستاسو موبایل بېدرکه شي، ستاسو موبایل ستاسو نه روک شي، ټیک ده، نو تاسو به څه وکئ، په بل موبایل کې به دغه اپلیکیشن انسټال کئ، همدغه نمبر به ورکئ، کوم آی ډي چې پکې تاسو جوړه کړې ده خپله، او دغه پاسورډ به ورکئ. نو بس تاسو د موبایل کوم لوکیشن چې دی، کوم ځای چې دی، به تاسو ته راوښیي. قدرمنو دغه سیټینګ درته راښیم په نوې ویډیو کې. دغه ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ ما خو. د دې نه مخکې تاسو ته ایډوکیشن عرض کومه که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به دغه اپلیکیشن تاسو د ډسکرپشن نه او یا کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. ټیک ده، کله هم چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، نو تاسو نه به اول خو دا ټولو کې فرست چې دی تاسو راشئ، نو دا بس تاسو نه ستاسو لاګین غواړي. ټیک ده، دا وګورئ، دې له به سمپل تاسو هغه اولنی چې کوم لاګین ورکړی دی هغه لاګین به دې له تاسو ورکئ. ټیک ده، اوس دا زما د موبایل لوکیشن ماته راښایي. ټیک ده، چې ستا موبایل چې دی هغه په کوم ځای کې دی. دا وګورئ، تاسو مختلف طریقو باندې تاسو ته دا ستاسو د موبایل هغه لوکیشن چې دی هغه لوکیشن تاسو ته دغه شانتې ښایي. ټیک ده، اوس کله که ستاسو نه چېرته دا موبایل بېدرکه شي، اخوا دېخوا شي، څوک یې درنه پټ کړي چېرته، نو تاسو به سمپل کومه طریقه چې درته ما راوښیله، نو هغه طریقې سره به دغه اپلیکیشن کې تاسو صرف لاګین ورکئ. هغه لاګین به تاسو څنګه ورکوئ چې دغه شانتې تاسو له به دلته کې راشي انټر موبایل نمبر. ټیک ده، مثال په طور کوم موبایل نمبر وي ستاسو پلان کې، هغه نمبر ورکئ، دلته کې پاسورډ ورکئ، ایډ ډیوایس باندې کلیک وکئ، نو دا به تاسو لاګین شئ. په دغه کې چې لاګین شوئ، د هغې نه بعد به اټومیټکلی ستاسو موبایل تاسو له ستاسو کوم لوکیشن چې دی، ستاسو لوکیشن به دا موبایل تاسو ته پخپله بیا درښایي چې بای ستا موبایل کم ځای کې استعمالیږي. خو شرط به پکې څه وي، شرط به پکې دا وي چې تاسو ته هغه نمبر یاد وي او ورسره هغه پاسورډ هم یاد وي. دا وګورئ دلته کې کوم تاسو ته به وټسپ ته د هغې ښه باقاعده نوټیفیکیشن راځي، تاسو پکې د هغه موبایل تپوس هم کولی شئ، مطلب دغه ایپ ته به تاسو میسیج هم کولی شئ. چې کله پې هم موبایل باندې ډیټا آن شي، نو تاسو خپل موبایل ډایرکټ چې دی ټریس کولی شئ ډېر په اسانه طریقې سره. نو قدرمنو دا وه نننۍ ویډیو، امید لرم چې خوښ شوي وي. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.